د مالیې وزیر د خپل ولایتي سفرونو په دوام د ځل بغلان او کندوز ولایتونو ته سفر وکړ. د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری په بغلان ولایت کې د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 300 ټنو غاز یو زیرمه او د 13 میلیونه افغانیو په ارزښت د تیلو د یو معیاري پمپ پرانیسته وکړه او په دغه ولایت کې د دولتي شرکتونو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه. د مالیې وزیر همداراز کندوز ولایت ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سپینزر دولتي شرکت شیرخان سوداګریز بندر او د امو سیند د پیښ تخریباتو څخه له نږدې لیدنه وکړه او مسؤلینو ته د چارو د ښه مدیریت او پرمختګ په تړاو لازمې سپارښتنې وکړې. د دولتي شرکتونو ترمنځ د همغږۍ ناسته وشوه. د مالیې وزارت اړوند دولتي شرکتونو د ځان بسیاینې په موخه د ستراتیژیکو موخو لرلو، د وړ متحد او مسلکي کادرونو په ګمارلو او د دولتي شرکتونو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکارۍ رامنځته کولو په موخه د یادو شرکتونو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د ګمرکونو لوی رئیس کندهار ولایت ته سفر وکړ. د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید د کندهار ګمرک د چارو د ارزونې په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ او له مسؤلینو سره د لیدنو ترڅنګ یې د یو شمېر سوداګرو ستونزې واورېدې او په ګمرکونو کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو په تړاو مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. د ننګرهار ګمرک په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. د مالیې وزارت د غوره مدیریت او فساد سره د جدي مبارزې په پایله کې د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې د ننګرهار ګمرک څخه 15 میلیارډ او 922 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي چې د تیر په پرتله 2 زیاتوالی ښیي. د کورنۍ پلټنې لوی ریاست پلاوي کندهار ولایت ته سفر وکړ. د مالیې وزارت اړوند ادارو په چارو کې د پوره روڼتیا رامنځته کولو په موخه د یاد وزارت د کورنۍ پلټنې لوی ریاست اړوند د عوایدو او ګمرکونو د پلټنې رئیس ښاغلي محمد نادر همایون په مشرۍ یو پلاوي کندهار ولایت ته سفر وکړ. مالیاتي محاسبینو ته د فعالیت د جوازونو د ورکړې ازموینه واخیستل شوه. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري مالیاتي محاسبینو ته د فعالیت د جوازونو د ورکړې په موخه له یو شمېر مالیاتي محاسبینو څخه ازموینه واخیستل شوه.